لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکي. د طالبانو لپاره د خطر ټالۍ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښایي د طالب مشرانو د نیولو لپاره د اسامه بن لادن په پرتله لویه جایزه وټاکي. د ایران او طالبانو تودې اړیکې. عراقچي او متقي په کابل کې خبرې وکړې. د طالبانو د جنایتونو دوام. دغې ډلې په پروان کې 3 مخکیني سرتیري وژلي. او د غزې اوربند. اسرائیل 200 فلسطیني بندیان خوشي کړل. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که د امریکایي وګړو نیول حقیقت ولري، هیواد به یې د دغې ډلې د مشرانو د نیولو لپاره د اسامه بن لادن د نیولو په پرتله لویه جایزه وټاکي. روبیو د یکشنبې ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې طالبانو ښایي د پخوا په پرتله ډېر امریکایان یرغمل کړي وي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د یو غړي خان محمد د خوشي کولو په بدل کې 2 امریکایي وګړي تبادله کړي وو. راین کوربیټ او ویلیام مکینټي 2 امریکایي وګړي دي چې له خان محمد سره تبادله شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان چې له امریکایي سرتیرو سره یې همکاري کړې وه، اوس د طالبانو لخوا د نیولو او وژنې ګواښ سره مخ دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي په کابل کې د دغې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقي سره خبرې اترې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند حافظ احمد تکل د یکشنبې ورځ په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې به د 2 اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وشي. نوموړي د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو په تړاو نور جزئیات نه دي وړاندې کړي. له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي و چې عراقچي به له طالبانو سره د دغه سفر پر مهال د دواړو خواو اندېښنو او د علاقې وړ مسایلو په تړاو وغږېږي. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کابل ته د سید عباس عراقچي لومړنی سفر دی. ایران او طالبان په افغانستان کې د مخکینی دولت له پرځېدو وروسته نږدې ډیپلوماټیکې او سوداګریزې اړیکې ساتلې دي. ځایي سرچینې خبر ورکوي چې طالبانو په پروان کې 3 مخکیني سرتیري په ډزو وژلي دي. سرچینو شته صبح ورځپاڼې ته منلي چې طالب استخباراتو د تېرې جمعې ورځ ماښام مهال د سید خیلو ولسوالۍ له چنکي سیمې څخه 3 مخکیني سرتیري نیولي او د هغوی مړي بیا تېره ورځ د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې موندل شوي دي. دا کسان نور رحمان، سید اکبر او عبدالحکیم نومیدل او د مخکیني دولت د کورنیو چارو وزارت سرتیري وو. د سرچینو په وینا طالب استخباراتو دا 3 کسان په ډیر بېرحمانه ډول وژلي دي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. یادونې ده چې طالبانو په تېرو 3 کلونو کې د هېواد په ګڼو سیمو کې د بېلابېلو پلمو له مخې سلګونه مخکیني سرتیري وژلي دي. څه مخکې هم دغې ډلې د بدخشان په بهارک ولسوالۍ کې د مخکیني دولت یو پوځي څارنوال په ډزو وژلی و. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند تړون په 2م پړاو کې 200 فلسطیني بندیان خوشي شوي دي. الجزیرې شبکې راپور ورکړی چې دا بندیان د شنبې ورځ د 4 اسرائیلي یرغملو په بدل کې آزاد شوي دي. د الجزیرې په خبره د دغو کسانو له ډلې 120 کسانو یې د اسرائیلو په بندخونو کې د عمري بند سزا تېروله او 9 نور بیا په اوږدمهاله بند محکوم شوي وو. د راپور له مخې په خوشي شویو فلسطینیانو کې تر ټولو زوړ 9 کلن او کم عمره بیا 15 کلن دی. حماس یرغملې اسرائیلي سرتیري د 2023 کال د اکتوبر 1 برید پر مهال نیولې وې چې د اوربند تړون له مخې یې خوشي کړي دي. اسرائیل ویلي چې یرغملې له خپلو کورنیو سره یوځای شوي دي. یادونې ده چې دا د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند له تړون وروسته 2م وار دی چې د اسرائیلي یرغملو په بدل کې فلسطیني بندیان خوشي کیږي. قدرمن لیدونکو، دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا ښې چارې.